تعالى وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو د جمعه مبارک ورځ ده او د شوال میاشت دی ته شوال المکرم. حدیث مبارک کې راځي چې کله د جمعې ورځ شي نو د جمعې په ورځ د مسجد په تمامو دروازو کې ملائک ناځي. څومره خلق چې جمعات ته راځي نه د هغې نومونه لیکي ترتیبوار، ښه په ترتیب باندې لیکي. د ټولو نه ډومبې چې اول کس مسجد تراشی نو د ټولو نه زیات اجر اغلی وي، او چې اخیره راشي جو اخیره اجر داغه شي. او چې کله خطبه شروع شي نو ملائک خپل دفاتر بند کی. نو د جمعې په ورځ مسجد ته حاضری د وخت کوي، او په دروازه چې را دنده کېږي نو وایي دلته ملائک اوس خپل دفاتر کولاو کړي دي او دې کې زموږ نومونه لیکي. دا د الله په کتاب کې دا نومونه لیکل شي، دا د انسانانو کتاب نه دی. او دا نمونه دسی بالترتیب لیکل شي. دا اول راغی، دا دویم راغی، دا دریم راغی. د دې ډیر غټ فضیلت او غټ اجر دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی د جمعې په ورځ باندې جمعات ترادند شي او دې غلې کې نسلغ و عمل ونه کی، چاته اخوا دیخوا اون وایي، د چا په سټ باندې اون دانګي غلې کی او دې فارغ شي نو دا جمعه د دې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره الله وګرځي. او چې سړی ډیر په عجزۍ حاضري کوي او مسجد ته چې سړی را دند شي، حدیث مبارک کې راځي چې دې 2 رکعات مونځ وکړي. چې جمعات ته را دند شي او وخت مکروه نه وي، د نوافلو ټیم وي، او دې 2 رکعات مونځ وکړي، د الله د کور حق ادا، د الله د کور حق ادا. مونږ چې د چا ځای ته ورشو د چا د اجرې حق ادا کو، دا د الله د کور حق ادا شي چې بنده راشي او 2 رکعات تحیت المسجد د مسجد په ادب او په احترام کې 2 رکعات مونځ وکړي. بیا دې جمعات کې کین او دې خبرې نه کوي، دې غلې ناسي. حدیث مبارک کې راځي چې سو پورې دې غلې ناسي ملائک د دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دا ډېره قیمتي ناسته وي چې کله سړی وخت کم په جمعات کې تیر شي. په ټوله دنیا کې د ځمکې په ټولو حتو کې الله ته غوره حصه هغه جمعات دی. په مخ د ځمکه د دې نه بل غوره ځای نشته چې سړی دې چاردیوالۍ ته رادنده شي. نو کوشش کو دې ته حاضري د وخته کوو. جمعات کې ټیم ډیر وباسو، مسجد کې ټیم ډیر وباسو چې علم د جمعات سره تړلی شوی. جمعات کې ټیم ډیر وباسو، د دې ډیر لوی اجر دی. او د جمعې په ورځ د وخت حاضري کول، دا په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده. او قیامت چې راځي او دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې وي. دا هر څه به درهم برهم کېږي، دا به ورځ د جمعې چې دا هر څه به درهم برهم شي وران بشي، دا به ورځ د جمعې. په ټیم حاضري کوله، په ټیم منځ کوله.
صحابی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کړ وی پټولو عملونو کې خوخ عمل الله ته سوي پټوله دنیا کې الله ته خوخ عمل سوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل الصلاۃ علی وقتها منس خپل ټیم کول د دین بل غوړه عمل پټوله دنیا کې الله ته نشته خپل ټیم باندې منس کول دا بهترین دا یو محبوب عمل دی رب العالمین ته خپل ټیم منس کول او دا یاد ساتي دا ذهن کې دا خبره په خور واچوي ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته قیامت کې بد ټول نړمبه حساب چې د بند سره کېږي دا بد مونږ کی نړمبه عدالت ته پیشي چې کېږي دا بد مونږ ها نړمبه پیشي به شروع شي نړمبه الله دربار کې چې حاضرو شي نړمبه حساب فان صلحت کدا من صحیح رو فقد افلح وانجح دا سړی کامیاب دا سړی کامیاب شو چې د منص په عدالت کې دی پاش نو د ټولو نړمبه حساب بد باندې کیږي حق من صحیح رو فقد افلح وانجح نو دی کامیاب شو دی کامیاب شو وان فسدت فقد خاب وخسر او چې منځ نقصان په منځ کې روت دی تاوانی شو دی نامراد شو رمبه عدالت چې لګي رمبه حساب چې موږ سره کیږي قیامت کې هغه به د باندې کیږي صحابي فرمایي وي ماته نبی علیہ السلام فرمایي چې کو یو کس یو داغه د کور مخې ته نهر وی نهر بي او د هر ورځ په دې نهر کې 65 ملام وی چې د په وجود بخیره پاتې شي ما وینا چې یو نهر دی او د په کې 65 ملام وي ماته وی چې دغه مثال د 15 منځونه دی چې سړی 15 منځونه کې د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي منځ دا اهم عمل دی تاسو ته پته شته چې بنده د الله نه خپشي نه الله تینا سالي کور تیلی پټې تیلی ځواني تیلی صحت تینا لنا حدیث مبارک ته رب العالمین چې د بنده نه خپشي نو الله تینا د سجدي توفیق والی تدبیر ځان ته نه پری تندې بیا ځان ته نه پری دی ښا ربيعه ابن كعب رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی وی ما یو شپه د نبی علیہ السلام ټول خدمت وکړ ډیر بختور د ټول شپې خدمت می اوبر اوړه یو شعر اوړه بل شعر اوړه ټول شپه د امام الانبیاء خدمت می وکړ د نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو ما ته وی چې سل سو غواړه کنه زما خدمت ته ټول ورځ شپه وکړ سل سو غواړه ځه سو دعا غواړه چې وکم درته ځکه ټول شپه می ولا خدمت کړو بعضی وخت کې سړی د عالم خدمتو کې د نیک سړی خدمتو کې ډیر خوشاله شي زه سو وای چې غواړم درته درم د چې سړی ته نبی علیہ السلام فرمایي چې سل شابه غواړه چې سو وای غواړه هغه ډیر خيارو کنه وی اسالک مرافقتک فی الجنه چې په جنت کې ستا ملګری شمه دا دعا راته وکړه چې په جنت کې دې ملګری شم اسالک مرافقتک فی الجنه ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم چې په جنت کې دې ملګری دا دعا راته وکړه نبی علیہ السلام راته فاعنی علی نفسک بکثرت السجود که زما مرګتیا په جنت کې غواړي نو ډیری سجدي لګوه په مخ سجدي لګوه فاعنی علی نفسک بکثرت السجود ډیری سجدي لګوه الله به په جنت کې زما سره ملګری کی بس کثرت سجود د سجدي په حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې ښه دا تندې نه دی دا ډیر اشرف دی په وجود کې دا مخ نه دی دا ډیر اشرف ځکه وي په مخ په بیبي نه وای دا د بیبي حق دی ښه ساروی له به دا غوم په مخ نه لګي بیبي بم په مخ نه وخي دا ډیر اشرف دی او په تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه کمزورې مخلوق ځمکه او سړی دا اشرف اندام روالی او په ځمکه یې رب دی یا سبحان ربی الاعلا په دې ټیم کې دا بنده رب ته ډیر نږدې आवाज ورته وشي ارفع رأسک لبیک یا عبدی ارفع رأسک بنده حاضر ما سر اوچتا و سر اوچتا و څه غواړي بنده چې درکم سر اوچت کا ګوره دا تندې مونږ چاته نه ټیټو چاته پټاګ ډګدو او رب ته پټاګ باندې کی نبی علیہ السلام ورته فرمایي سجدي ډېرې کوه سجدي ډېرې کوه ما سره به الله په جنت کې یو ځای کې سجدي په ځان ډېرې لازمي کوه د منځ ډېر غټ اهتمام کوه نبی علیہ السلام فرمایي د چا نه چې د مازیګر منځ پاتې شو فکأنما وتر اهله وماله د دومره نقصان شو لکه د چې د ټول کور اهل او مال تباہ او برباد شو تباہ او برباد دومره لوی نقصان شو منځ به په هیڅ صورت نه پریږدو منځ به په هیڅ صورت نه پریږدو
حدیث مبارک کې راځي څوک چې د سحر مون روان شي دی روان دی غدا برایت الایمان دی د ایمان په جنډه روان دی د ایمان جنډه اوچته کړي دا روان دی د ایمان جنډه اوچته کړي روان سحر کې د ایمان جنډي اوچتي او احادیث مبارکو کې راځي څوک چې د اشراق 2 رکعات منځ کوي ها سحر منځ وکي او بیا په خپل ځای ناس او ذکر او اذکار کوي 2 رکعات د اشراق منځ وکي دل الله د یو حج قبول شوی او د یوی عمره قبول شوی اجر الله ورکړي 2 رکعات د اشراق منځ جماعت کې ناس ته ذکر او اذکار کوي لکه خوب ته صبر وکړه لکه ناکام وکړه لکه پس په د شي کنه دا ډیر د برکت ته نبی علیہ السلام بوي اللهم بارک لامتی فی بکورها ای زما ربا زما د امت په سبا کې برکت ورواچي رب په دې سبا وختي کې ولا برکت ورواچي د دې ټیم نبی علیہ السلام د برکت دعا کړې ده موږ په ټول خو د یو پریزه کې برکت نشته په مال کې نشته په کور کې په کاروبار کې نشته دا د برکت ټیم دی ټول کور پکې ساپورټ او د پروتي ورونه بني دا د برکت ټیم د محروم او ذکر رزق کې برکت نشته سحر منس کو د اشراق پوری مو د کېږي چې تلک برکت وي تلک برکت په مال رزق کې ومو او څوک چې 2 رکعات د اشراق منځ کې او هغه پسې بیا 2 رکعات نفل کوي تاسو به خیال کړئ تبلیغیان 4 رکعات کوي کنه 2 رکعات اشراق شي او د 2 رکعات نفل شي څوک چې دغه 2 رکعات نفل منځ کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د اشراق نه پس 2 رکعات نفل منځ کوي دا سرمن به د جهنم اور نصیبی خاصی څوک د برکت د جهنم اور به دا سرمن نصیبی په دې ټیم لګي ډیر اهتمام د منسکو ډیر اهتمام د منسکو او دا میاشت دا د شوال میاشت ده د رکوټي اختر مکرم نومیم مکرم معنی عزتمن دا ډیره عزتمن د میاشت خو جاهلیت کې بده کې یو رسم چلیدو دي کې بچاودونه نه کول وې دا ډیره سپیره میاشت ودا سپیره میاشت دا د خلکو ځان له جوړی کړي نو صحیح سپیره کړي دي او صحیح برکتی کړي دي واده په ټول کال کې په هر میاشت کې او په هر ورځ کې او په هر وخت کې کولای شي دا چا وی واده خو عبادت دی نو دا د جاهلیت یو رسم و چې د شوال په میاشت کې به نکاح نه کول ودا سپیره میاشت امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د خپل بیبي امهات المؤمنین د مؤمنانو مور د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح د شوال په میاشت کې وکړه په دې میاشت کې د بیبي عائشه نکاح شوی ده رضی الله تعالی عنه چې حافظ هم وا فقيه هم وا د قران حافظ وا فقيه وا او نبی علیہ السلام ورته بیبي عائشه تا ته په نور بیبيانو د فضیلت حاصل ده کفضل السرید علی سائر الطعام لکه څنګه چې ماته روټي ته په نور روټو فضیلت څنګه چې دا ماته روټي په نور روټو نو د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها نکاح نبی علیہ السلام د شوال په میاشت کې اگر رسم ختم چې دا د جاهلیت رسم نو په دې میاشت کې د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها په شان پاک بیبي د دې یو خصوصیت دا چې دا په اسلام کې پیدا شي وخه د نبی علیہ السلام د نبوت د میلاویدو نه پس دا پیدا نو دا چې پیدا شو نو زمانه د اسلام وخه ډیره مبارک بیبي و او دې ته 2210 احادیث یادوخه 2210 احادیث بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته یاد او نبی علیہ السلام وې دواره به خوب کړي دی و د نکاح نه مخکې ریخمو کپڑا کې براتو خو شو چې دی بی بی سره به د نکاح کی همې خوب کې لیدلی و نبی علیہ السلام فرمایي او بی بیانو ته به ما ته به د بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک تکلیف نه راکوي چې کله بیمار شو اخیری عمر په مخه به کله به سبا کیږي کله به سبا کیږي کله به سبا کیږي د دې مطلب نو دا نو چې سبا کیږي بکله وی د بیبي عائشه نمبر بکله راځي چې زه دا ورځ راغی سره وباسم او چې کله راغی نمبر راغې بیا دا ټکه پرې خو چې کله به سبا کیږي ځکه راغی سره خوشاله ځکه خو هغه وای چې سای خطله نو سری زما په غیږ کې پروت ښه ما ستاسو پیغمبر د خپل غیږ نه رخصت کړي بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای نو دغه مبارکي بیبي نکاح د شوال په میاشت کې شوی ښه نو دا اصلي خبرې دي چې دا سپیرم میاشت په دې کې نکاح نکېږي ښه نبی رسول الله د خپل بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې کړی دا نو دې کې نکاح کوي دې کې اس قباحت نشته د شریعت تر طرف نه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی غریبی ما نبی علیہ السلام ورته نکاح وکړي مالدار شي نکاح وکړي مالدار شي وای ک نکاح کوم نو غریب کېږي نبی علیہ السلام وی نکاح وکړي مالدار شي
نکاح کا نکاح کی مالداری دا. نبی علیہ السلام صحابو تو فرمائل وی الدنیا کلها متاع، دنیا ټول سامان، دنیا ټول سامان. رڑا پسیشی پوری مک لگا ہوئی متاع پی جنے حدیث کے راضی ہوئی دنیا متاع دے، متاع پی جنے دا زنانه چې دا لوخي انزي دا لوخو د انزلو دا شوړم لیدلی دا صابون پورین خطه او دا انګولی پورین خطه دکته ته متاع ہوئی. ہاں الدنیا کلها متاع. نبی علیہ السلام وی دا دي متاع دی پوری رڑا مک لگا ہوئی مڑا دا تا سی ټایل ښکاری، دا تا سی غټ گاډي ښکاری. متاع دا متاع دے دا دغه یو شوړه ده. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کتب بہترین سامان پا دنیا کے گورے نو المرأة الصالحہ تو اگر نیک بی بی رہا چی نیک بی بی چاہتا میلو شوا دتا دا دنیا ٹولی خوشحالی میلو شوا. دا بہترین سامان چی دے المرأة الصالحہ اگر نیک بی بی دا، اگر نیک بی بی چی بندتا میلو شوا. نیک بی بی ستوائی نیک بی بی با بندہ سنگ پی جنی چی دا نیک بی بی دا. د نیکی بی بی اولنی صفت دا دے چی کل ورطا دے اگوری نو دے با خوشحالش. دا اولنی صفت دے چی دا پی نظر اولگی نو دے با خوشحالش. او دویم صفت دا نیکی بی بی دا دے چی کل ورطا دے خبر اوکی نو ڈاریک پی منی، چی حکم ورطا اوکی نو لبیک بس من لے لبیک اگوری ورطا خوشحالشی بار نستڑے ستوبا نراش بی بی نظر اولگی خوشحالش. دا مرئی صالحہ ملو شوی دا او چې د خبرې ورته حکم وکړي نو ډاری کې اومني، او چې کله دی د هغې په باره کې څه قسم وخوري نو دی ولې پوره کوي. مطلب دا دی وایي زما په دې ښځه دا یقین دی، زما د قسم چې دا به دا کار داسې کوي. بیا خپل خاوند په قسم کې رښتینی کوي چې زما خاوند په ما ننګ کړی دی. او څلورم صفت یې دا دی چې کله خاوند د کوره وځي نو دا د خاوند د مال او د جان حفاظت کوي. دننه کور کې د خاوند مال هم نه ضایع کوي، خپل عزت هم چاته نه ښکاره کوي، د خاوند د مال د جان د بچو د کور حفاظت کوي. دا المرأة صالحه ده، دا نیک بی بی ده چې چاته دا دنیا کې میلو شوله دته د دنیا ټول خواږه میلو شوله، سکون ورته میلو شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هم وی ما ته په دنیا کې درې څیزونه ډیر خوښ حبب الی من دنیاکم ثلاث، وی ستاسو د دنیا نه راته درې څیزونه خوښ دي. یو خوشبوئی عطر دا می ډیر خوښ دي نبی علیہ السلام فرمایي. او دویم نکاح کړي بی بی چې په نکاح کې بی بی وي. او دریم منز، عطر می خوښ دي، خوشبوئی، نکاح کړي بی بی می خوښه ده او منز می خوښ دي. دا درې څیزونه راته دنیا کې ډیر محبوب دي، دا درې څیزونه به دنیا کې ډیر خوښ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. او نبی علیہ السلام فرمایل وی تنکح المرأة لاربع، عام طور پر چې د خزي سره نکاح سړی کوي نو د سو وجونه کوي د سلور. لمالها مالدار جو د ورته رغبت پیدا شي، لحسبها یای خاندان غټ اوچتی شریف خاندان نه د سړی رغبت پیدا شي، یا ولجمالها حسین د سړی رغبت پیدا شي، یا ولدینها دیندار. نبی علیہ السلام صحابی ته وی فظفر بذات الدین، اے صحابی لاس ته په خورو کې ککړ ش دین پکې غوړه ک، دین پکې چې کله دی دینداری ومندل بیا غریشته کوه، دین غوره کوه. یو طرف ته خاندان اوچته خو بل طرف ته دیندار، دین پکې غوره. او نبی علیہ السلام فرمایل چې وکله تاسو پسې څوک رشته راولي، تاسو په خور لور پسې څوک رشته راولي، تاسو د هغه د دین نه خوشاله او د اخلاقو نه خوشاله. چې کوم سړی رشته راولېږي دیندار دی او خوش اخلاق دی، د دین نه خوشاله او د اخلاقو نه خوشاله، نو بیا په دې کې نیټه وټه مکوي، دا رشتہ ورله ډاریک ورکوي، ورنوي ګور ډیر فساد براشي. دا نبی علیہ السلام فرمایي بیا به ډیر فساد راشي، ډیر فتنه براشي چې د چا د دین او د اخلاقو نه خوشاله شي ډاریک ول رشتہ ورکوي. بیا صبر مکو، بس چې دینداری دی پکې اولیدله بیا رشتہ ورکوه چې د اخلاقو نه خوشاله او د دین نه خوشاله. کوشش کوه نیک رشتہ ګورم او د نیک سړي سره رشتہ وکړه. نبی علیہ السلام فرمایل وی پدریو سیزونو کې سپیرتوب دی، یا دا معنی که سپیرتوب وی نو پدریو سیزونو کې به یو په ښځه کې، یو په کور کې، یو په سورلی کې، په اس کې. په ښځه کې سپیرتوب دا دی چې دا بد اخلاق، دا د ښځې سپیرتوب دی. او د اس سپیرتوب دا دی چې دیتا د سورلی موقع نه در کی تا وړي نه تا په سورلی نشي کولی،
او د کور سپیرتوب دا دی چې دا تنګ نو دنیا کې چې سړی ته درې شیزه میلو شي، یوه نیکه بیبي میلو شي، یوه ښه سورلي میلو شي، یو درته پراخه کور میلو شي، بس د دنیا نعمتونه دې واغستل. او یو تشریح یې داسې وکړله، وی د ښځې سپیرتوب دا دی چې دا بچي نه راوړي، او د کور سپیرتوب دا دی چې د ده ګاونډي ناکاروي، او د سورلۍ سپیرتوب دا دی چې جهاد له پیته نشي تللی. دا د سورلۍ سپیرتوب دې کې سپیرتوب دی. نبی علیه السلام فرمایي او صحابه ته فرمایل تزوج الودود الولود، دا هغې زنانو سره نکاح کوئ الودود الولود چې محبت پکې ډېر او بچي ډېر راوړي، بچو والا زنانه ګورئ ښه چې نکاح کوئ، او الودود محبت والا ګورئ چې محبت پکې ډېر او بچي ډېر راوړي. نو پته به څنګه لګي چې دا بچي ډېر راوړي؟ نو د دې به خویندې واده شوي که نه؟ ښه وایي خویندې نه دي واده شوي، نو ترورانې به واده شوي که نه؟ خو د مور خویندې نه ښه، د پلار خویندې، د دې جینۍ خویندې او د دې جینۍ د پلار خویندې به ګوري، د مور خویندې نه. هغې ته وګوره به واده شوي، نو چې محبت یې پیلو کړی دی که نفرت یې پیلو کړی دی، او بچي لږ راوړي دي که ډېرې راوړي. نبی علیه السلام فرمایي نکاح د بچو والا ښځو سره کوئ. فإني مکاثر بکم الامم، زه به د قیامت په ورځ چې خپل امت ډېر وینم، زه به فخر کوم په قیامت کې، زه به فخر کوم. په جنت کې به جنتیان 120 صفوي، او په 120 صفو کې به 80 صفه د امام الانبیاء امتیان ولاړي ښه الحمدلله، او 60 صفه به د نورو انبیاء امتیاني ښه. نکاح د داسې بیبي سره کوئ، داسې بیبیانو سره کوئ چې هغه بچیداري وي، اب بچي ډېر راوړي، د هغه بچي والا خاندان سره نکاح کوئ. او وی کوشش کوئ د پیغلې سره نکاح کوئ، د کونډو په نسبت وی د پیغلې سره نکاح کوئ. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی موږ د یو جهاد نه روپش قربان، نبی علیہ السلام له الله جیبه اخلاق ورکړو د ټولو نه زیات. نبی علیہ السلام به خوشطبي د ټولو نه زیاته د چا سره کوله؟ تاسو ته پته شته؟ د ټولو نه زیاته خوشطبي به امام الانبیاء د ماشومانو سره کوله، د ټولو نه زیاته خوشطبي دا به د ماشومانو سره کوله. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جهاد نه روپش شو، مدینې منورې ته رانږدې شو، ما نوې واده کړی و، ما ورته د الله حبیبه ما له لږ اجازت نه راکړې چې زه کور ته لږ ړومبې ورشم. واده مې کړی دی نوې ما ته وایي چې ښه واده دې کړی دی؟ ما ورته چې واده مې کړی دی. وایي چې څنګه پیغله دې غوښتې ده که کونډه دې غوښتې؟ ما چې کونډه مې غوښتې ده. ما ته وایي چې تا پیغله نه کوله، پیغله ښه وه که نه؟ ما ورته چې ما کونډه کړې وي. بیا وروسته وجه ښکاره کړله، د 8 خویندې وي د دې جابر رضی الله تعالی عنه. نو ما وی چې که زه جینۍ وکړمه نو دا خویندې مې هم جینکۍ دي، نو د دې تربیت به ونه شي، نو ما ځکه کونډه واغستله چې دا به دوی له د مور مینه ورکړي، نو د دې تربیت به صحیح وکړي ښه. نو چې داسې کور یې هغه ته بیا د داسې ښځې ضرورت دی ښه، چې هغه د ده د بچو تربیت وکړي. تاسو خیال یې بعضې وخت کې سړی وي هغه داسې ماشومه جینۍ وکړي، کور کې بچي وي، نو هغې له داسې عمر رسیده زنانه پکاري چې دا لوڼو له هغه د مور مینه ورکړي، او دا لوڼه د هغې نه تربیت زده کړي، چې دا یو افضولي نو بله به د بلې نه څه تربیت زده کړي. نبی علیه السلام به ښه اصول ښودل ښه. یو صحابي راغی وی انصارو کې نکاح کوم، نبی علیه السلام ورته وینا ښه یو نظر یې وینا، ځکه د هغې په سترګو کې وی لږ دغه دی یا شینوالی شنی دی یا پکې بل څه نقصان دی، خو یې ویناول ښه وینا. نو د دې وجې نه علما وی لیدلی شي چې کله د بیبي سره رشته کوي او ستا ورسره اراده د نیکۍ، ځکه دا د عمر سودا ده، هسې نه چې بیا په دې باندې اختیمانه سمانه. د شریعت ډېر ښکلي اصول دي. شریعت د ازدواجۍ تعلیم ورکړي چې د سړي د بیبي وي او د سړي د کور او ازدواجي زندگی د آباد وي. نو په دنیا کې بهترین ملګری چې دی المرأة الصالحة، هغه نیکه بیبي ده چې کله دنیا کې بنده ته نیکه بیبي میلو شي، د دې نه بل لوی نعمت د دنیا چې دی هغه نشته دی. او بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي وه، د لومبنۍ بیبي وه. نبی علیه السلام سره یې داسې ژوند تېر کړی چې نبی علیه السلام به د مرګه پورې دا یادوله، د مرګه پورې. یو ورځ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی مونږ کره غږ وشو، اواز بیخي د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها. نبی علیه السلام ته ښه پته وه چې وفات شوې ده. وی نبی علیه السلام په ژړا شو. ما ورته چې د الله حبیبه ولې ژاړې؟ وی چې دا اواز بالکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شانتې ومایي چې دا چېرته هغه ما کره راننوتله، د مرګه پورې د خولې نه نه وایستلې، د مرګه پورې. علما وایي د دې وجه دا وه چې دی چې د نبی علیه السلام سره څومره ژوند ایستلی و،
په ټول ژوند کې دی یو خبره دي سي نو کړی چې هغه د نبی علیہ السلام په طبیعت چپ لګیدلی په ټول ژوند کې هم کمال دی کمال ټول ژوند دي سي تیرول ټول ژوند دي سي تیرول یو ورځ نبی علیہ السلام لرا روانه د بیبیانو نبی علیہ السلام لرا روانه د سالن روټي راغله نبی علیہ السلام له روټي راوړي جبرئیل امین راغی د الله حبیبا بیبي خدیجه را روانه ده تاله روټي سالن راغستی ستا خواله را روانه ده او چې راشي نو ورته وای چې جبرئیل امین راغلی او جبرئیل امین وای چې د الله د طرف نه راغلی ما زما سلام رب العالمین وای چې په بیبي خدیجه وای او ته په زما سلام وای چې جبرئیل امین وای چې تو ورته زما سلام ما سلام د الله د طرف نه راوړی او زما سلام به پیته وای چې راشي ورته وای چې جبرئیل امین او رب العالمین درته دواړه سلام کوي او فبشرها ببیت فی الجنه او زیره به ورته ورکړي چې په جنت کې درله الله یو کور تیار کړی دی په جنت کې درله الله یو کور تیار کړی نو ژوند چې سړی تیری ښکلی ژوند تیرو دنیا کې لږ وخت سفر دی وی الموت قدح کل نفس شاربها مرګ یو پیالی ده کل نفس شاربها هر سړی به اسکی مرګ یو پیالی ده هر سړی به اسکی والقبر باب کل ناس داخلها او قبر یو دروازه ده هر تن به داخليږي مرګ یو پیالی ده هر نفس به اسکی او قبر یو دروازه ده هر انسان به داخليږي نو دا ګوټ او دا دروازه راته پراته دي رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله